أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خبر بزمو سو شروع مبارد هغه خوینو کې چې دغه په وجه باندې انسان جنت ته ور داخليږي. سړیر ته ویل شي و په دین باندې چې عمل انسان لور باندې نصیب شي. نن به یو بل خو ذکر کیږي چې د په وجه باندې انسان جنت ته ور داخليږي ولولي پالله. دا مزیدار خو دې وړر کو. تر دې وجه بیانېږي چې موږ شاو اکثر انسانان په دې صفت کې ناقص دي، کمزوري دي. او یاد شي عادي غونډي وګڼي. او د رزق د اسباب لپاره هم دا ډېر بهترین سبب دی. امام بخاری رحمت الله علیه او حدیث مسند احمد ابو داود دې ټول را نقل کړي. رسول الله فرمایي علیه الصلاۃ والسلام چې کله یو سړی وغواړي چې داغه به رزق کې فراخواله راشي، دغه لپاره ډېری طریقې خو بهترینه طریقه هغه خپل ولی پالل دي. د یو سره د خپل ولی نو هغه پاله رزق کې پراخي د دنیا مسله ده او به جنت تدل در اخرت مسله ده. قطيعه الرحم بعضی د انسانانو دي چې هغه به خپل ولی قطع کوي پریدي. قران او سنت کې دغه تاوان کتر بکار دی. ډېر لوی تاوان په تاوانونو کې دا چې سړی به جنت ته منې کیږي. خپل ولی قطع کول څه معنی؟ اهل علم دا فرمایي ودا عبارت ده خبره نه. یو سړی دی چې دا غسر خپل ولی کول په کار و، دا غسر دوستانه په کار و، ایسه دا غسر خفګانو کې او ځان دې راټول کې تا خپل ولی قطع کړه، تاوان سره مخامخ شوي. د دې وجه نه اهل المذهب کبیره ګناه کې ذکر کړی ده. دا مسلمان کې ذکر شو چې کبیره ګناه ویل چې سلو صغیره. بعض علماء خو بالکل فرق نه دی کړی. ویل دي چې ټول ګناه کبیرم ده او صغیرم ده. وجه دا که انسان چرته دا فرقونه شروع کړي بیا بل صغیر ارسړی کوي، لحاظ به نه ساتي. او چا ویل چې بګي حد هغه کبیره چې حد پکې نه هغه صغیره، لعنت او د غضب ته کې چې بګي هغه کبیره او شنی هغه صغیره ده. د عالم سړي ګناه هغه کبیره ده، د امي انسان صغیره. د الله حق چې طلب کې صغیره او د مخلوق حق چې طلب کې کبیره. په بنا بر هر تقدیر اهل علم فرمایي چې کبیره ګناهونه ډیر زیات دي. علماء په مستقل کتابونه لیکلي دي، الکبائر، الزواجر او نورما. شاء ته جمع کړي دي او شاء سلورم سوره جمع کړي دي. شاء غنم زیاته خو لیکن اوسو کبیره ګناهونه یو دا چې سود پړل او د رمضان روزه د نیولې د بغیر د عذر شرعي نه ایسته هغه ماتول، ناروا باندې قسم، د مور پلار نه فرمانی، د میدان د جنگ نه تېخته. ځکه چې انسان باندې الله غضب دی او د یتیم سړي او د یتیم ماشوم مال خوړل. ابن حجر لیکلی وکم سړي چې د یتیم د مال خوري د انسان به اخره نتیجه دای چې دا به بیمانه دي د دنیا نسی. اوس ګوره چې څومره بګی د انسانان اخته شوی او گیر شوی، خیانت کول پرې علم کې او د قشن دی تول کې. قران کې رب العالمین فرمایي چې ویلن تبادش هغه انسانان چې هغه نقصان کوي پیمانه کې ام دکانداران ام علما. دیوځه دکاندارانو سره لګیږي نه. یو دکاندار چې هغه اخلي بدرنو به خرڅي پس پک باندې او د قشن یو عالم دی هغه مسله ورته یاد ده او خلک ته بوختنه کوي د ایسه ته پټ کی. رسول الله رب العالمین فرمایي د انسان برباد شي ډېر لوی ګناه ده. د خپل مونږ وخت نه مخکې د مونږ کول یا بغیر د وزن ورسره کول، رشوت اخصل، زکات منع کول او امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه کول. قران چې دی هغه دی د اصلاح د یو حیوان سوزول په اور باندې د الله د رحمت نه امیدي. او د دې سره سره دا خبرم ذکر کړی دا وقطع الرحم چې کوم انسان خپل ولی قطع کوي د انسان کبیره ګناه ځان اخته کوي او دا ډېره سخته ګناه ده او لویه ګناه ده. رسول الله بارک راضي دا غي بيبي او مشر بيبي خدیجه الکبرى د الله نبی بچ کړي او شی سروي حلال کې نو به د خپلوان نم دالې غلو. وجه دا چې خپل ولی پالله
یو حدیث دا راغلی دی یو سړی چې دا د بني خصعم د قبیلې نه دی وزر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ سره ملګری و به مور دا خبر وکړه چې ته اق سړی چې دا واکه چې د الله رسول الله ویل نعم او زما قصړې مجزه دعوت نبوت کوم به ما ورته چې یا رسول الله اي الاعمال احب الى الله بده ټول عملونه کوم یو عمل الله لري بهتر دی زمونږ الله به کوم شي خوشاليږي رسول الله مال ویل شي الايمان بالله ایمان په الله باندې لرل چې یک یو دی یک واځه دی هیڅ د الله سره به هیڅ شي کې شریک نشته او حقدار د بندګۍ د الله دی دغه نور سم تفوسو کې ثم محبج شر یا رسول الله یعنی زدنی مال زیاده کا وی به ما ته ویلې صله الرحمه چې انسان خپل ولی پالي وې د شړې الله لډر محترم دی او دا خبره به ټول عملونه کې ګوره الله لډر محبوبه ده خپل ولی پالل صحابي فرمای ما ورته ویلې یا رسول الله ثم مال نورم زیات کا الامر بالمعروف والنهي عن المنکر قران او سنت خلک دعوت ول د کفر او شرک او بدعت نه خلک منع کول خازن لیکن معروف دا معنی توحید منکر دا معنی شرک ناروا وی مته بوختنه وکړه چې اي الاعمال ابغض الى الله یا رسول الله په ټول عملونو کې کوم یو عمل د شي خطرناک عمل دی چې موږ الله به څو غوسه کیږي نو رسول الله مال ویل چې الاشراک بالله یو څوک د الله سره به یو څوک شریک جوړول که سجده بل چا وکړه او که سر دې بل چا کته کې او کرامت شری ورته ویل او کداغه په نامه د نظرانه قرباني ولې ونه کړی مشهور حدیث دی د یو مچ په وجه باندې انسان یې جهنم لاړو یو دربان باندې تیرې ده هغه پرداران ونیول وې د دې سړي بس قلنګ دلتا شوی ویني شوی یو دوه ملګری و وېزمو مشر د امر کړی چې دا به تاسو اجو کې موږ موجنو ایستو یو اچ مانه شول تر دې پورې یو مچ غوندي اوجنا خو نتیجه دا شو چې هغه شهید کی دی بل آشنا مچ اوجنو داغه باندې زو داغه په نوم باندې ورکه رب العالمین په منطق باندې ایسه د بیمانه دي دنیا نه بوتلو شرک وما اور بختانو یا رسول الله زیات ک نور شي ثم قطيعه الرحیم چې سړی خپل ولی نه پالي وې د شي انسان رب العالمین په نسبت ډېر بد سړی دی او د عمل څنګه الله ډېر بد راشي به مرده یا رسول الله نورم زیات کوي الامر بالمنکر والنهي عن المعروف چې یو سړی منکر له خلک را بلی او د نیک طریقې نه منع کوي وې دا انسان د الله په نسبت ډېر بد انسان دی ډېر بد عمل وکي د دې څه تاسو متوجه شئ هغه عمل چې موږ الله ور باندې خوشاليږي او دا سړی هغه ور باندې خو ګرځيږي هغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر او دغه سره خپل ولی پالل نو کوم سړی چې وګړي چې الله نه خوشاله نږدې شمه الله سبحانه خوشاله شي او زما د عمل دغه په دربار کې قبول شي او د دنیا او د آخرت د خیر په سره زما بارک وي شي هغه خپل ولی پالي کله قطع کړی سړی تاوان وکړي دبل حدیث متوجه عقبه بن عامر فرمایي وی رسول الله ورځ کور وروته موږ د ملګرو سره ناسو اصحاب صفه دا څو فقراو غریبانو ملګرو جماعت کې وی ویل چې ايکم يحبه کم یو سړی به تاسو کې خوښ غني چې ارسل لاړ شي د بطحان علاقه او یا د عقیقه علاقه او دوه چاغي او سربي وکي لغې نه راولي نبی ګناه کړي او نه به چرته سره رحمی قطع کړي وی موږ ویل یا رسول الله دا خو موږ ډیره فکر چې ال تلاړ شو دا راوړو وی به تاسو کې چې سړی سر وختي یو بل وخت جمعه لراشي او به یو څو آیتونه در رب العالمین د کتاب نه ولولي وی دا دومره اجر لري لکه د انسان چې دوا سربي وکي ځن له غنیمت کا واخستلې او دې راوړلې دغه ګور حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ولا قطع رحمن شرط کې دا چې چرته ګناري به کې نه کړي او نه خپل ولی به کټ کړي او خپل ولی به کټ کړي دا به ګور د عمل چرته تعالی پیدا نه درکې زګه باز لري ګناهونه چې هغه د نور ګناهونه را منع کی او اعمال نه منع کی انس بن مالک فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ودا چې رحمت رب العالمین د عرش پورې نه کته او دا خبره کوي چې الله کم سړی چې ما یو ځای کوي هغه ځان سره یو ځای کوي سوچ ما قطه کوي هغه قطه کا پر ولیدا او رب العالمین له دا خبره کوي چې الله دا کم انسان د خپلوانو سره خپل ولی کوي دا ځان سره یو ځای کا هغه باندې رحم او شفقت وکاو چې کم انسان هغه خپل ولی نه پالي هغه قطه کو د ځان نه لری کوي سړی چې داس ما ځان می جدا کړي لري او دا ډېر تاوان دي چې الله نه موږ جدا شو په دې طریقه باندې چې هغه د قهر لایق شو و الله رب العزت دې ویلې ان الرحمن الرحیم زعم او خاص مهربان ما
او دغه شی لړۍ ما د خپل نوم نه جدا کړی دا چا چې یو ځای کړ زب یو ځای کوم چا چې دا ما تکړه ایسه زبم دا لړۍ کوم ځان خپل ولی چې څوک په هغه د الله پر رحمت کې او چې نه هغه د الله په قهر کې راګیر شو ابو هريره سے فرمایي رسول الله فرمایلی دي وی الله رب العزت کله دا مخلوق پیدا کړي او دغه نه به فارغ شو نو د رسول رحمي ودرېدل او رب العالمین وړاندې خبره وکړي چې داخله ما قطع کوي الله رب العزت ورته ویل ته به باندې نه خوشاليږي چې هغه انسان ته یو ځای کې ځان سره به یو ځای کې محکم شړې چې طاقت کوي ځان به قطع کما غي ویل شو ولنا او به ویل وسخه اساسو چې کم شړې سره رحمي پالینو الله به د ځان سره یو ځای کې رحمت نه به غیر کې او چې کم شړې نه پالي هغه به الله قهر متوجي یو مشهور حدیث دی عبد الله بن عمر فرمای وی رسول الله موږ له ویلې چې ایاکم وشح ای انسانانو د بخل نه ځان ساتي ځکه د مخکې انسانان ټول مړ کړه هلاک کړه تاسو له امر کې بظلم باندې دوی له امر بظلم باندې وکي هغه ظلم وکي او بیا ورته امر کو به دې خبره باندې چې رحم قطع کینو ایسه دې قطع کړه دلیل به دې باندې چې داخل خپل ولی د خلکو سره قطع کوي هغه صرف د مادیاتو باندې ختی به دې مال د زبدي چې دعوت کړم او دعوت نه کړم د زمانه دا پیسې چې ته واخښ مال اعلان کړی د زما سره دا مسله وکړه دا رسول الله بده کې دا علاج خو دل جوړ دا بخلونه پرې دی وجه دا دا چې د بخل شروع کې د دې به لوی نقصان درجه ای صبر دې بخل د وجه نشه رحمي به قطع کې وګورئ حدیث به ویلې او رسول الله نشه دا بختنه وکړه چې کوم یو بلې مسلمانانو کې بهتر دی او اقصى سره بهتر دی چې نور مسلمانان داغه د لاس او د جبه نه په امن کې او هغه جهاد بهتر دی چې انسان د خپل اس او وینه او باسي د ځان او هغه زخمی کی نتیجه دار وته چې کله انسان بخل وکي وې د شي انسان بدیره تیاری وکي چې هغه بشر رحمي قطع کوي او چې کله قطع کوي د شي انسان په ورځ قیامت ګوره به تورته مونږ کې پروتي به تبعی سره مخامخي عبد الله بن عمرو بن العاص فرمای الرساله الصادقه والا د محمد رسول الله په وخت کې د احادیث لیکل وی سړی د رسول الله صلی الله علیه فقال یا رسول الله وی ویل اذا الله رسول ان لي ذبي ارحام زما خپلوان دي خپل ولی کوم د خلکو سره زیو کوم او زما قطع کوي زیو سره کوم او ایس زما د خپل ولی ټولي چې کله ما باندې ظلم کوي زه معاف کوم او ما باندې ظلم کوي او زه سره نیکی کوم او زما سره بدی کوي نو دا به څه چل کیږي وی رسول الله مال ویلي دې سړي له ویل شي فانه لن يزال معك ملك زحير من الله عز وجل ما كنت على ذلك ته چې تر څو پورې بمدغه کارونه کې اخته دا کم چې شروع کړی دي د الله د خوانه مستته اېد کومه ګوره کیږي نتیجه دار وته چې کم سړی خپل ولینه پاله په معمولی خبرو باندې د شي انسان نظم د الله کومک لري شو چې د الله کومک لري شو مخه دا بشر د ګټه به پیدا کی تباہ شو تباہ عبد الله بن عباس فرمایي چې دا رسول الله کا کاکا زوی دی وی رسول الله موږ له ویلي چې احفظوا انسابکم د خپل نسبونه یاد کړئ دی وجنه چې تاسو سره رحم په دې باندې او پالای دا پلانې دی دا پلانې دی دا پلانې دا نکه بچي دی دا هغه به دا قصر سره خپل ولی او پالي په دې مناسبت باندې چې داس موږ رشتہ داري کې راغلي دي او به ویل چې دا ارق خپل ولی او په ورځ قیامت الله مخې لري شي دا هغه شنینه مخ کې رواني چا چې په دنیا کې قائم کړي نو هغه به د ځان سره یوځي کې او چا چې قطع کړي هغه به ایسه ځان قطع کوي بل حدیث کې دا غلي پوری سورات باندې دا ولاړه ده کله ان شاء الله دا خبره ذکر کوو چې څوک نه دی باقي دنیا کې زموږ تاسو د اکثر خلکو په دماغ کې دغه خبره ده چې یو پوله پوری سورات ده رسول الله احادیث کله انسان مطالعه کې تقریبا اتپلونه ته جوړیږي دا اړ په باره کې خبره کېږي د رسول الله د حدیث برابر نو چا چې په دې دنیا کې خپل ولی قائم کړي دا ودا به ایسه تیریږي په دې پول باندې چا چې انده قائم کړي حدیث مسلم کې راځي لکه بدا غورځي کی حق جهنم لا رسول الله فرمایي کده اسمان د سر نه چر د وس پنه اخلاص شنو مازیګر بلند راور شي او جهنمی د جهنم د سر نه رواني کلونه مزل بکې بیخله بر شيږي دا عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی رسول الله فرمایلی دي الرحیم معلقه دا خپل ولی تړل شوی تر عرش پورې انت بندر او دا خبره کې څوک چې ما یوځي کوي الله به یوځي کوي او څوک چې ما قطع کوي د انسان به الله رضا نه قطع کوي لري وي نور د عرش لري خوخه یو سړی ورته راغی یا رسول الله یو سړی ما خو الله چې دا خو ورسم دا شل رحمیدا رسول الله ورته ویل چې دا خو بدله ده اصل کې شل رحمیدار چې سړی ستا خو نه راځي او ته الله درزا لپاره ورشي دا نو ډیر ګران کار دی دا صفات ډیرو کوم مسلمانانو کې پیدا کیږي ځکه موږ شو ټول مسله د بدل غوندره دا زما دي مړي ژوند دي لړاغه نو زو ورسم خلک وي دا قرض ور خلاص کا دا خبره غلط راځي دا قرض ور خلاص کا
که یو سړی زمون خاله راځو کنه چې موږ به الله لپاره ورزو چې کله هغه د الله دوسوي مګر روسه براشي کې سړی کې چیرته شری نقصان به د الله لپاره دغه سره ورانه پکار ده ابو هريره سے فرمایي وی رسول الله فرمایلی دي وی هیڅ شي نشته چې یو سړی پاږي کې د الله طاعت وکړي چې الله ډېر زړه ثواب اغله ورکړي په نسبت سره صلی رحمه الله څه مطلب سړی ډېر کې څه عملونه کوي دغه بدله به الله دې انسان لورکي خو ډېر زړه بدله شي ورکول کېږي هغه په صلی رحمه باندې او دا میا ساته زمونږ الله به خلکو له عذاب ورکړي خو به ټول کې خطرناک عذاب او ډېر سخت عذاب او انسان له چول متوجي کېږي هغه به خبره باندې چې انسان صلی رحمه پری دي څه مطلب هر سړی چې جرم کوي زمونږ الله عذاب انسان له متوجي کې برابر خبره ده کبه دنیا کې الله ورکه او کبه قبر کې ورکه او کبه میدان د حشر کې او جهنم کې خود ټول ډیر سره عذاب چې انسان له متوجي کوي هغه خپل ولی قطع کول چې خپل ولی قطع کړه رسول الله فرمایي وې دي سړي دا خبره ځان له برابر کړه چې الله قهر کوم ځای کې یو کني اسما پر سر باندې وسره پریوشي د الله د قهر له لبیک ویلې ابي بکر فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي ما من ذنب اجدر نه د هیڅ ګناه ډیره لایق چې الله پتا دې سره دې صاحب له سزا ورکي په دنیا کې او سره د دې چې په آخرت کې هم د ذخیره کېږي په نسبت سره دې چې سړی نه کوي او د قشن سره رحمي قطع کوي زناکار سړی او هغه سړی چې هغه سره رحمي قطع کوي دغه په دنیا کې هم سزا ده ټول نه مخکې او آخرت کې مرته سزا شته هغه سزاګانې مخکې منګول جهنم کې وبروتي جبیر بن مطعم فرمایي ورسول الله فرمایلی دی حدیث متوجی لا يدخل الجنه قاطع اق انسان چې غسل رحمت قطع کوي وې د انسان بل جنت له داخل لکی داسمو وسوسه د عملونه داسمو وسوسه د ناس ولاړو د تلاوتونه او د حجونه او د دعوت او د جهاد او د مدارس د قیام الليل او د حجونه د تهجد د نوافل او د سنن او د فرض او د جمعه تبادینی دا په دې مناسبت باندې منکو چې موږ رب العالمین جنت لور داخل کې خو رسول الله فرمایي چې کوم انسان خپل ولی قطع کوي ولایت خل الجنه جنت لبد چې انسان بالکل سره داخل نشي څومره سخت خبره ده زموږ شاوخوا مشران دا خبره کوي هندو سره خدای ناراضه بندگی به موږ زم هم سره کو دغه باوجود به موږ جهنم لرواني کو عباده ابن سامي فرمایي وی رسول الله فرمایلی دي ما على الارض مسلم يدعو الله بدعوه نشره په اسمه کې مسلمان سره چې الله نه دعا وغواړي په دعا مگر الله تعالی خامخا له بدله ورکي او که بدله ورکي په د باندې به مشکلات را روانه هغه به الله لري کی خو کله چې دا سره چې رحمي قطع کی دا که څومره دعاګانې وغواړي الله سره به نه قبلي کدا څومره دا خبره وکي چې رب العالمین دا مصیبتونه زمانه لړي کدا لړي کیږي نه بلکې دا هم دل متوجي حدیث کې راځي پر روایت د مغیره بن شعبہ باندې رسول الله فرمایي وان الله حرم عليكم الله رب عزت پتا سو باندې حرام کړی دي حقوق الامهات د مور پلار نه فرمانی سره رحمي وسره قطع کول احادیث به ډېر شین نورم ذکر شوی دي دلیل له بده باندې چې وسړی هغه سره رحمي قطع کوي نو د رب العالمین د امر نه فرمانی وکړه او چې کله وسړی د رب العالمین د امر نه فرمانی وکي ایا د سړی بشر ته خیر پیدا کی نه په دنیا کې یو سړی مشر لري د ټول مشر هغه پلار یا نیکه یا بل او به ټول مشرانو کې بهترین مشر چې محمد رسول الله چې د خپل پلار او د مشر خبره دی ونه منل نو په دې جامعه کې به څومره منفور داخله بستا پرې سزاګانې کې بدبري معرفي کې چې دا څومره خراب شړې د خپل پلار او ضرور خبره نه مني نو کوم سړی چې رب العالمین خبره نه مني اې د سړی بشر د جامعه کې د خلکو محبوب شي هیڅ شرط هم نشي عبد الله بن عباس فرمایي وی رسول الله فرمایلی دی وان الله تعالی چې به قومونو باندې دا آبادی او دوی د مالونه زیاتي تر څو پورې چې دوی د خپل ولی له حساسيتي لیکن چې کله دوی خلکو د خپل ولی ختم کړه د دوی خلکو په دې پسونو کې او په دې مالونو دکاندارو کې بل الله د برکتونه ختم کړي دا څومره آبادی نشي دي باندې الله د مصیبتونو راولي چې ټول رنګو باندې ختم بشي دا عبد الله بن عمرو نقل دی رسول الله فرمایلی دی چې ان من اکبر الكبائر په دې ټول کبیره ګناهونو کې لوی ګناه دار چې سړی د خپل مور په لعنت وای یو سړی دا خبره وکړه یا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه څنګه یو سړی مور په لعنت وای ويسب الرجل یو سړی به کنزل کې د بل چا پلار لا هغه بر د پلار لا کنزل کې دا به د بل چا مور لا کنزل کې هغه بر د مور لا کنزل کې نو ایسه خپل مور په لعنت ویلي دلیل له دې باندې چې بل چا ته کنزل کوي د چا خور یادې یا مور یادې یا پلار یادې هغه بستا یادې دا تا کیسه قسم ته خپل مور او پلار سره رحمي قطع کړه دې خبر له هم توجه ده
کته څومره دا خبره کې چې ډېر اکرام کوم خو لیکن کنزل ته کینو هغه خلک مور پلار لا کنزل کوي دا مور پلار سره خپل ولی نه ده حدیث کې راځي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام و ثلاثه دريك آسان دي لا ينظر الله اليهم يوم القيامه رب العالمين بدل فرض قیامتونه ګوري العاقل والديه یو بکه اق انسان چې خپل مور پلار نه فرمانی کوي کم سړی چې هغه د مور پلار نه فرمانی کوي د انسان الله فرض قیامت د رحمت په نظر باندې نه ګوري اق سپینګری بوډا چې هغه زنا کوي او هغه عالم چې هغه علم د خلکو نه پټي او هغه بادشاہ چې هغه دروغ وایي او هغه انسان چې هغه د پنځه خطه ساتي دي خنګورونه دا ډیره سخته ګناه ده رسول الله فرمایي وکم سړی چې پنځه دي خنګورونه خطه ساتي وي دا سړی رب العالمین د جهنم مور له ورغورځي الته به برودیزم او شاده بری جامع کې څومره خلک به ګیر دي ک پنځه چرته وشته وساتل نو بیا دا خبره کې چې دا چرته بخور روان دي یا خټه کې یا بل او دا محمد رسول الله طریقه ده د عثمان بن عفان بارک راځي وکل شدا مدینه مکه له لاړو صلح د حدیبیه کې دا خپل بنسي اوچته ساتل د لنګا وی هغه خلک ورته ویل چې اوه دا کوم ځای دا کار شروع کړی دی وی دغه شام خپل صاحب لیدل دی محمد رسول الله چې هغه بنسي اوچته ساتي او هغه د لنګ اوچته ساتي دغه د اتباع د وجنه ما اوچته وساتل دلیل به دې باندې چې کوم انسان د ګټو نه کته بنسي ساتي دا ګوره د مشرکانو په سب کې وباقي دنیا کې به راوچي د مشرک هغه انسان چې 40 غنټه الله سره دښمنۍ کې واقع دی امام قرطبي رحمت الله علیه ذکر کړی د قانون بارکه وېدا د قشان یو کمیسو یو پرتګ یو صادره وختي ګمنځ کړي او دا پنسل دي خنګورو نه خطه ساتل وی ډېر په غرور او تکبر کې د ملګرو مخ کې روانو الله رب عزت دا حرکت خوښ نشو برېزمه کباینه نه سو وسم برېزمه کې د الله اندر روان دي بلکې مجموع زوید کې راځي پنځم جلد یو شل 15 نمبر صفحه چې کم سړی منځ کې یو بده وخت کې دا پنسل خطه شوي رسول الله فرمایي چې د انسان د منځمونو شو د قشان دي انسان او د سم ګرامات دي د خبر له توجه به د څه جو سړی منځ کې غلبه د الله قهر او الله د قبر عذاب ورته متوجي کوي کوم انسان چې پنځه کته ساده دا په دې باندې منځ کې نو د به د سم منځ کې چې به د سم منځ کې د الله عذاب ورته انتظار کوي به د قبر عذاب دا نه مارم ور باندې الله مسلط او بل ویل هغه انسان چې هغه مشه شراب سکي او هغه انسان چې هغه د یوس دمنه چې سړی د اهل راځي او دا ور باندې هیڅ پروا نه لري زموږ څنګه په جامعه کې غیر د اوس ویل کی د یوس دې کسانو باندې او رسول الله فرمایو به کې اقنار نه چې زنانه سره مشابه کوي دې نر لیکن خبره او نازو حرکت هغه د زنانه غوندي او بالعکس زنانه هغه دې غوندي دې باندې د قبر عذاب شل متوجي کیږي ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي پوزه دې ګرځنه شي به ویل چې پوزه دې خړ شي ذلیل دي شي چا پښتنه وکړه چې من یا رسول الله دا کوم سړي بارے کې تا دا خبره وکړه چې دا ذلیل شي ومن ادرك ابويه عند الكبر چې کله یو سړی د امر خپل وګوري لاندې کې په وخت د سپینګرتوب بډاواله کې یو او یا دواړه او دغه خدمتونه کې او جنت ور داخل نشي وې د انسان د الله ذلیل کې او د انسان د الله ذلیل کې او د انسان د الله ذلیل کې ځکه دا امر خپل سره نافرمانی ده بل حدیث کې دا رسول الله په منبر باندې خطو درې کرتی ویل امين چاته پښتنه وکړه یا رسول الله دا والی په دې درو کې هغه کا ذکر کې چې د شامور بلر هغه سپنګری دی او د اکرامونه کې او هغه ته خپل اړه دنیا لا وی جبريل ویل چې د انسان د الله برباد کې ما په دعا وکړه چې امين د انسان د الله برباد کی دا ګور د مور بلر فرمانی د خپل ولو سره قطه کولې ابي بکر فرمای وی رسول الله فرمایلی چې الا انبئكم باكبر الكبائر اي خلق تاسو له بلوي ګناهونه باندې اطلاع درنکم الاشتراك بالله یو دا چې د الله سره سره شریک جوړ کی او حقوق الوالدین د مور پلار نه فرمانی او دروغ گوهی او رسول الله دې ته کې والي وکینه سو فما زال يكررها همیشه د شه دا ولا حتى قلنا موږ د شي ویل چې الله وشي چپ کېدا چې کوم سړی د دروغ گوهی کوي او کوم سړی د دروغ گوهی کوي او کوم سړی د دروغ گوهی کوي وې د ګور لوی ګناه وکړه لوی ګناه وکړه عمر بن عبد العزيز نقل لي وی هغه ميمون بن مهران لوي ویلي چې زه تعالی په څو خبرو باندې وصیت کوم متوجي شو ورته وی په خبرو کې یو ورته دا خبره وکړه چې کم سړی سره رحمي قطع کوي وی بده چې انسان باندې زمنګ د الله لعنت ته سوره رعد 15 نمبر آیت او سوره محمد 2 نمبر آیت کې الله رب عزت د خلق باندې لعنت مسله ذکر کړی دا چې دینه ګورځان ساتي د عمرو بن مامون نقل لنا شیخ خبره ده وی چې کله موسی علیه السلام د رب العالمین خو ورغه
یو سړی ولدو چې د عرش پر سوري کې ناس موسی د ارمانو کې چې کاش تقزه کې زم ناس وي دا خو ډېر عزتمن دی رب العالمین باندې زمونږ د الله څومره کې صدوسه چې د خپل خواله راوستي وې د الله نه پوښتنه وکړه چې الله د دې سړي نوم مال وکیا او اطلاع مال راکا الله رب العزت ورته ویل زب سره د عمل نه یدري عمل نه تعالی وکای ما دا کار چې ارڅو کوي زب د ارڅ سوري لانه دا کینو دا بس ما ډېر عزتمن بندي نو میسکه د پلار نو میسکه قوم او نسب نو میسکه وما ورته ویل چې به مو ولا کوم دي وکانه لا يحسن الناس على ما اعطاهم الله من فضله ودا د شي سړیو چې کوم نعمتونه الله تعالی ورکړي ودا دغه سره حسد نه کول دله بچي ولي ورکړي او دله د عمل ولي ورکړي دله ځواني ولي ورکړي او دله منصب ولي ورکړي وی چې الله رب عزت تعالی څومره نعمتونه ورکړي ودا دغه سره حسدونه نه کول د دې وجنه ما د عرض سور الله دا کینو او رسول الله فرمایي چې کوم سړی حسد کې دانه عمل دي بربادي کې لکه ورشي د لړګي د منځوړي یا چاړي چې بده وختو سړی راکاږي حسد د وشینو د وجنه کېږي ابن قیم سے به لیکلي چې لس کارونه وکړه الله به حسدګر د حسد نه بچ دویما وېد شرطم د مور پلار نه فرمانی نه وکړي او کوم سړی چې د مور پلار نه فرمانی نه کوي د عرش سور لاندې برځي او دا بس ما دوی الله وي او دریما اچ چرته ما شیطانی چغلی نه وکړي جعفر صادق نقل لې هغه فرمایي وې کوم سړی چې رحمت قطه کې رب العالمین برا سړی وې سره خپل ځان نه قطه کې لوري وي اې دې سره رحمت قطه کولې څو نقصانونه متوجي یو نقصان به کې دا دی چې دا سړی څنګه رب العالمین نه لري شو او کوم سړی چې د الله نه لري شو دا د الله د قهر لایق شو دویم دا چې دې انسان به رزق کې الله پر کمبوت راولي برکت به الله دې عمر نه ورته لري کی دریم د انسان باندې څنګه الله قهر دی دا قشنده به خلکو به نسبت منفوري نفرت به کوي او بل ناشنا نقصان به کې دا دی چې د انسان رب العالمین د جنت نه منکی جنت نه به داخلي کې نزدک رسول الله فرمایي چې د اسلام درې سوچ پوي ته خو نه دي چې په عمل کرا او الله به جنت لبوږي یو به کې سره رحمه مسله ده کورونه اور باندې برباديږي خو ابن بطال فرمایي وی چې کوم سړی کې شری جرمي او تا د هغه سره د الله رضا لپاره ورانه کړه غوړه په دې آیاتونو په دې وعیداتو کې نه دي داخله دینه مراد اق انسان د شغل دنیا د وجنه د خلکو سره ورانه نه کې سړی شری مجرم وی او داغه سره تابع دوستانه وکړه ته ګوره د الله دشمن شوی به او کله الله رضا لپاره د سره ورانه کړه ته د الله دوستي نو حاصل لا رسول الله فرمایي چې د درې سوچ په تو خوونه کې یو خو شری اغا سل رحمي قطه کوله چې کله انسان دا قطه کوي د سړی به الله رب العزت د جنت نه منکی او چې کم سړی سره رحمي فالدا انسان رب العالمین جنت ته بوشي رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه